امرالله صالح د سهشنبې په ورځ د نومبر په 2 په خپل ټویټر پاڼه زلمی خلیزاد تیر ایستونکی بللی او له محمد اشرف غني غوښتي چې د خلیزاد او نورو بهرنیو ډیپلوماتانو خبرې چې په پټه ثبت شوې وي خپرې کړي. وروسته له هغه چې د خلیلزاد تیر ایستل په ډاګه شول، پرېکړه وشوه چې د سولې په اړه د هغه او نورو بهرنیو ډیپلوماتانو حضوري او تلیفوني مکالمې ثبت شي او دا کار په منظمه توګه ترسره کېده. اوس چې هره ورځ زموږ د ملت پر ټپونو مالګه دوړوي، اړتیا ده چې دا مکالمې خپرې شي ترڅو د هغو کسانو مخ تور شي چې درغلي یې کړې. تر اوسه زلمی خلیزاد او یا کوم بل بهرني ډیپلومات د امرالله صالح د څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی نه دی. که څه هم مخکې زلمی خلیزاد ویلي چې د دوحې په تړون کې هیڅ شی پټ نه و، خو اوس یې دویچ ویل سره په مرکه کې د دوحې تړون د پټو برخو په اړه څرګندونې کړې دي. در حال که موافقتنامه دا هوکړه خو مطبوعاتي وه، ټولو ته معلومه وه، خپره شوه، په اخبارونو کې چاپ شوه. دې هوکړې 2 برخې درلودې چې پټې وې، که څه هم عامو خلکو لپاره پټې وې، خو د افغانستان د حکومت ډاکټر اشرف غني، ډاکټر عبدالله دوی دغه سند له ځان سره درلود، مطالعه کړی و مخکې له دې چې نهایي شي. خپل وړاندیزونه یې درلودل. دې کې 2 مسلې وې، عملیاتي مسلې وې. یوه دا چې امریکایي ځواکونه لومړی له کومې اډې څخه ووځي. موږ نه غوښتل چې دا مسله مطبوعاتي شي، ممکن سرتیرو ته خطر پیدا شوی وای. دویمه مسله ترهګرۍ وه چې طالبان په مقابل کې څه کوي، کوم حرکتونه کوي. دا هم په اصطلاح د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ژمنو عملي کولو، د امریکا، طالب او د راتلونکي په اړه یا د حکومت پر وړاندې هیڅ شی پټ نه و. د دوحې تړون له مخې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل، د طالب بندیانو آزادول، له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره طالبان د اړیکو قطع کول، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدل شامل وو. مطمئنه یم چې په هغه وخت کې به پر لسهاو معاملو خبرې شوي وي، داسې معاملې چې حتی که خلک اوس ورباندې پوه شي نو اوس به هم د جګړې دپاره او د وینو د تویدو دپاره لاره هواره کړي. خو اوس په هغه حالت کې چې مونږ یو او هغه ویجاړ حالت کې چې افغانستان دی، دا ټیپونه به اوس د کوم درد دوا نشي. نه پوهیږم چې دا راز بربند کو او کنه، او که هو نو ګټه به یې څه وي. نو هغه درد چې اوس یې خلک ګالي په افغانستان کې، دا ټیپونه دا درد نشي دوا کولی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن په خپلو تازه څرګندونو کې د امریکا CBS ټلویزیون سره په خپلې وروستۍ مرکه کې ویلي چې د پلان له مخې ټاکل شوی ولسمشر غني طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. ښاغلي بلینکن زیاته کړه، هغه ماته په ټلیفون کې ویل چمتو دی، مګر که طالبان دا کار ونه کړي تر وروستۍ سلګۍ به ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستان څخه ووت. ما د شنبې په شپه له ولسمشر غني سره خبرې وکړې. فشار مې پر راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې د طالبانو په رهبرۍ یو نوي حکومت ته د اقتدار له لیک سره موافقه وکړي چې موږ یې د عملي کولو په لټه کې وو. هغه حکومت چې ټول شموله وي او د افغانستان ټولې خواوې پکې شاملې وي. هغه په ټلیفون کې وویل چې چمتو دی او که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګه پورې به ورسره جګړه وکړي. خو هغه په سبا له افغانستان څخه ووت. ما له ولسمشر غني سره په اونیو او میاشتو کار کړی و. تر دې مخکې زلمی خلیزاد د کارنیګي بنسټ سره په خبرو کې ویلو چې د افغانستان د سقوط 2 لاملونه، یو د غني لجاجت او دویم د افغان مشرانو ځانځاني ده.